د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې لپاره چې د خلکو امنیت خوندي سي چک پاینټونه یې په ښار کې ډیر کړي دي. هرات میشته اوسیدونکي هم د پولیسو د کړنو څخه خوشحاله دي او د خلکو غواړي چې د پولیسو سره د امنیت په تامین کې همکاري وکړي. نور حال په دې هکله په ریپورټ کې. هرات ولایت کې امنیتي چارواکي وایي د هرات ښار امنیت خوندیتوب لپاره یې یو لړ اقدامات ترسره کړي دي. د هرات ولایت امنیت قومندانۍ د ویاندوی دفتر مسؤلین وایي د لوړ پوړه چارواکو د پریکړې پر بنسټ تر دې وروسته به د ښار په مختلفو سیمو کې په 24 ساعته توګه چک پاینټونه شتون ولري او ټول تګ راتګ به د پولیسو له لوري څارل کیږي. قماندانی امنیتی ولایت هرات به خاطر تأمین امنیت شهروندان خود شب و روز تلاش میکنه تا مردم ما در آرامش و آسایش کامل به سر ببرند. روی همین مبحث اخیراً جلسه هیئت رهبری قماندانی امنیتی ولایت هرات گرفت و در او جلسه تصامیمی اتخاذ شد مبنی بر اینکه در چوک‌های عمومی شهر پلیس به گونه 24 ساعته حضور داشته باشه تا شهروندان ما آدرس مشخصتری از پلیس برای رساندن صدای خود در اسرع وقت داشته باشند. د هرات ولایت خلک هم د پولیسو له کړنو څخه خوشحاله دي او وایي د چک پاینټونو ډیریدل د امنیت لا خوندیتوب لپاره ګټور تمامیدای سي. این چک پاین ها که این قسم بررسی میشه بیچاره زحمت میکشه دولتی ما از اینا خیلی راضیم. این چک پاین ها به نفع شهر هست و خوبه که این چک پاین ها در هر گوشه شهر یک جا چک پاین داره و از مردم راضی هستیم. ما از دولت خود خیلی راضی هستیم به خاطر که سعی و تلاش میکنه در جامعه امنیت و آرامش پیدا بشه در جامعه ایران. امنیت خوب میشه دیگه شرطی که چکمان کنم تلاشی شه دیگه شه اسناد پرسان کنم امنیت خوب میشه. هرات میشته وګړي وایي پولیسو د ښار امنیت خوندیتوب لپاره خپله ټوله هڅه کړې او په خبره باید خلک هم د امنیت په خوندیتوب کې د پلیسو سره همکاری وکړي. چکماندا خونه وظیفه خود به نظر من انجام بدن. بیشتر باید به نظر من مردم هم مسئولیت پذیر باشن به خاطر که تنها امنیت یا چکماندا نمیتونه امنیت رو به شهر برگردونه. مردم هم اگر امنیت پذیر باشن چکماندا هم در کنار از ما میتونه شهر بهتر داشته باشه. چکماندا فایده داره بی فایده نیه ولی وضعیت امنیتی وقتی برقرار میشه که مردم با نیروهای امنیتی اینا هماهنگ باشن همکار باشن. زمانی که مردم همکار باشه من متيقن هستم که امنیت 100% برقرار میشه. عتیق الله وثیق د هرات امنیت قومندانۍ د مطبوعاتي څانګې سرپرست د خلکو همکاري د پولیسو سره مهمه بولي او وايي ډیری وخت خلک د پولیسو سره همکار دي. مردم ما خوشبختانه عده زیادی از مردم ما همکار پلیس خود هستند اما این همکاری اکتفا نمیکنه و پلیس تقاضامند از این هست که مردم بیشتر با پلیس خود همکار باشند چرا اگر پلیس به تنهایی خود هیچ گاه نمیتونه امنیت کامل در بین شهر و محلات ایجاد بکنه. دا په داسې حال کې ده چې د هرات امنیت قومندان په خبره په تیرو څو اونیو کې پولیسو د 1500 په شاوخوا کې کسان د مختلفو جرمونو په تور نیولي او عدلي قضایي ارګانونو ته یې سپارلي دي.